یو ډیر دردونکې خبر د پیښور په سوکنو شاپور علاقه کې د یارانې دوستانې په انکار باندې یو 14 کلن ښکلی ماشوم ووژل شو. د قاتلان څوک دي او ولې داسې کار کړی دی؟ مکمل تفصیل په همدې ویډیو کې وګورئ. خو د مکمل تفصیل درکولو نه وړاندې ستاسو نه یو هیله لرم چې زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم تاسو ته په اسانۍ در ورسي او تاسو ترې ګټه واخلئ. قدرمنو، یو تازه او دردونکې خبر در سره شریکوم چې د پیښور په شاپور علاقه کې 14 کلن هلک چې ډیر په بېدردۍ سره وژل شوی دی. دغه هلک چې ګل رحمان نوم یې دی او 4 ورځې وړاندې د کور نه ورک شوی یعنی غیب شوی و چې د ده په باره کې FIR هم په شاپور تاڼه کې درج شوی و، خو تیره شپه د ده مړی په نږدې پټو کې موندل شوی دی چې بیا پکې پولیس په وخت باندې ډیر ښه کردار ادا کړی دی او ملزم شیر اکبر یې زر تر زره نیولی دی. دغه کس چې پولیسو نیولی یعنی ملزم دی او شیر اکبر نوم یې دی، هغه دا قتل منلی هم دی او ویلی دی چې دا هلک مې ځکه مړ کو چې د راسره یارانه دوستانه نه کوله، ځکه مې مړ کو او بیا مې د هغه مړی په پټو کې وغورځولو. د یادولو وړ ده چې وژل شوي ګل رحمان با رکشا یا چنګچي چلوله او خپل کور والو خېټه به یې ساتله. ډیر زیات د افسوس مقام دی چې چرته هم د پښتنو په سیمه باندې مړي وشي او د هغې تحقیقات وشي، نو په هغې کې به قاتل د مقتول نږدې خپلوان او یا د کورنۍ کس رشته دار وخیږي او یا به د مقتول ملګری وي. داسې ګلونه وژل کیږي او هیڅ تپوس یې نه کیږي. ډیر زیات د افسوس مقام دی چې چرته هم د پښتنو په سیمه باندې مړی وشي او د هغې تحقیقات کیږي، نو په هغې کې به د وژل شوي هلک نږدې خپلوان او یا ملګري قاتلان وخیږي. داسې ګلونه وژل کیږي او هیڅ تپوس یې نه کیږي. قاتلانو ته یې سخته سزا نه ورکول کیږي. د اویس نه پس په نږدې وختونو کې ډیر داسې کیسونه او مرګونه وشول چې ډیر یې موږ تاسو سره شریک کړي هم دي، خو بیا هم د دې په خلاف څه اکشن نه اخیستل کیږي. د اعلی چارواکو او حکومت نه غوښتنه کوو چې په دې معامله کې سنجیده شي او زر تر زره داسې قاتلانو ته عبرتناکه سزا ورکړي. د خان کلیک چینل دا ویډیو همدومره وه. مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ نوې ویډیوګانې او معلومات تاسو ته په وخت باندې در ورسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه وختونه ولرئ. د الله په امان.